أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ددی آیتونو نمخکی د یهودیانو ذکر شروع نو پدې مذکورہ آیتونو کې هم د یهودو متعلق ذکر کی سیرت ابن اسحاق کے اور تفسیر ابن جریر کے یو روایت نقل شوی دی چه ان اليهود قالت ان الله فقير استقرض منا ونحن اغنياء. اللہ رب العالمین چکل دا آیت نازل کو چه من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نو یہودیان ہوئے چه اللہ فقیر دے اللہ محتاج دے او اللہ منگنا قرض غواړي او منگا مالداریو نو ځکه الله منگنا قرض غواړي. حال دا دی چې د الله رب العالمین مراد دا نو بلکہ اللہ رب العالمین چې دا فرمایل چې څوک دی چې الله له به قرض ورکي ښایسته قرض نو مراد دا و چې څوک به د الله په لار کې حلال مال ورکي او د دې اجر و ثواب هغه به زه داسې ورکوم لکه څنګه چې قرض سړی چاله ورکي او هغه واپس کوي. لیکن یهودیانو د دې نه یو ټوکه جوړه کړه او وی چې الله رب العالمین محتاج دی او فقیر دی نو ځکه موږ نه قرض غواړي او موږ مالدار یو. دا خو عام خبره په دې روایت کې سیرت ابن اسحاق کے نقل شوی دا او تفسیر ابن جریر کے نقل شوی دا چې یهود دا وی
لیکن حسن بصری رحمہullah قول نقل شوی دی چې ان قائل هذه المقالة حيي بن اخطب، چې د دې قول قائل او د دې خبرې ویونکي دا حيي بن اخطب ناغه نوم اخیستی دی د متعین سړي. نو دلته خاص حيي ابن اخطب حسن بصری وی مراد دی دا خبر هغه کړی او حيي ابن اخطب د یهودیانو عالم او د یهودیانو مولا او ناکار سړی و. نو دا ناکاره خبره وکړه او سیرت ابن اسحاق کې دا هم راغلی دي چې دا فنحاس بن باعوره دا خبره کړې وه او دا بیت المدراس کې کړې وه. د دې مدرسه وه د یهودیانو او دا فنحاس بن باعوره هم یهودي و. نو د په مدرسه کې دا خبره کړې وه او په درس په دوران کې دا خبره کړې وه چې خلکو ته به د تورات او انجیل درس ورکو. نو پای کې دا خبره کړې وه او په دغه وخت کې اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هم موجود ځکه چې یهودیان مدینه کې اوسېدل او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هم مدینه کې اوسېدل. نو کله کله به یو بل سره ملاقاتونه کېدل، دعوت به ورکو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ په دغه وخت کې موجود و چې دا خبره فنحاس بن باعوره وکړه. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خو ډېر نرم مزاج و، خو په دغه وخت کې ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ له غصه ورغله چې دا خبره وکړه چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. نو ابو بکر را پاسېد او په ده باندې یو ګزار وکړو، سخت ګزار وکړو. فضرب ضربا شدیدا او دنه یو سپېړه وویسته. نو دی لاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې انظر ما صنعنی صاحبک، چې تو وګوره د خپل ملګري ته چې ما سره څه وکړل. تاسو خو موږ سره دا وعده کړې ده چې موږ یهودیان او مسلمانان دا به موږ په یو ځای باندې اوسېږو په مدینه منوره کې او په امن سره به اوسېږو او ستا دې ملګري چې کوم دی په ما باندې ګزار وکړو زه ووالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا شکایت وکړو فنحاس بن باعوره، نو په دغه وخت کې الله تعالی دا آیت نازل او ابو بکر چې رسول الله وغوښتو چې دا دې ولې دا کار کړی دی. ابو بکر وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا کار د خپل ذاتي انتقام دپاره نه دی کړی، خو دا کار ما ځکه وکړو چې د په الله پورې ټوکه وکړه. نو بس زه ټینګ نه شوم، ما ته غوسه راغله او ما د ده نه یو ګزار وویسته.
نو دا د ټوکو د وجې نه چې په الله پورې د ټوکې کولې نو ځکه مې دا وخلي الله دا آیت نازل کو وی ابوبکر ټیک وایي دا خبره الله وایي ما اورېدلې ده چې دا د فنحاس بن باورا کړې ده نو دا آیت د دغه موقع مطابق نازل شوی دی نو الله فرمایي لقد سمع الله بشک اورید الله پاک قول الذین خبر دا کسانو قالوا ان الله فقیر چې اوه هغه چې بشک الله فقیر دی ونحن اغنیاء او منگا مالدار یو سنکتب ما قالو یقینا لکو منگا اغا خبرا چی دی اویلا نا منگا لکو دلتا دا معنی ندا چی سین دا استقبال دا پار رازی چی زرد چی منگ باولی کو دا دی دا خبرا نا یقینا سین دا تاکید دا پار دی یقینا منگا لکو اغا خبرا چی دی اویلا وقتلهم الانبیاء او وجد دی پیغمبران لرا چی پیغمبران وجدی دا بیو جرم عظیمو چی دی بکو سنگ چی دا خبر ناکار اکڑا منگے لکو دارنگ دا دی ناکار فعل او ناکار عمل چی کم دی کڑے دے اغم لکو بغیر حق چی دی وجنی پیغمبران لرا پنا حق سرا ونقولو او ویو بمنگا دا فرشتو پزریا دی تبوی ذوقو عذاب الحریق چی او سکے تاسو عذاب و دسوزون کی وورو قیامت کی بورتا دا سکے چی سوزون کی وور او سکے نو سکل خو دا محسوس چیز کی نو دا عذاب تا اشارہ دا چی دا عذاب دا دی با محسوسی جسمانی بھئی نو من بورتوائی وی سکے خوندی ہو سکے ذالک بما قدمت ایدیکم او دا عذاب چی دے پا سبب دا اغا عمل دے چی مخکلے گلو لاسون استاسو اللہ وی من بورتدق کشانتی ہوئی چی دا عذاب پا سبب دا اغا عمل دے چی تاسو دزان نمخ کرا لے گلے ہو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ او بے شک اللہ چی دے ندے ظلم کون کی پخپلو بندگانو باندے ذرا برو ظلام دیر ظلم کون کی توئی خو کل کل دا ظلام دا مطلق ظلم دا پارا ہم استعمالی نو اللہ ذرا بر ظلم کون کے ندے دیر ظلم کون کے ہم ندے و ذرا بر ظلم کون کے ہم ندے نو دلتا دا مبالغی معنی مراد ندا نفس دا ظلم معنی مراد دا اللہ بالکل ظلم نکی بخبلو بندگا مطلب دا دے چی دا سزا منگ دیل ورکو دا پا سبب دا جرم باندے ورکو ظلم نکو او مجرم تا سزا ورکول دا انصاف دے دا انصاف دے دا انصاف کو ظلم نکو الذین قالوا ان اللہ عہد الینا آغا کسان چوائی آغی دام دے یہودو یو بل خباست ذکر کری حق کسان چوائی اغی ان اللہ عہد الینا چی بے شک اللہ حکم کڑی دی منگتا عہد مانا دلتا دا وسوا وسیعت کڑی دی تاکیدی حکم کڑی بے شک اللہ حکم کڑی دی منگتا
د څه خبرې؟ د دې خبرې الله نؤمن لرسول چې موږ به ایمان نه راوړو په هېڅ یو رسول باندې حتی یاتینا بقربان تر دې پورې چې هغه رسول راتللو کې موږ ته په یو قربانۍ سره تاکله النار چې وخوري هغه قربانۍ لره وورو. دا آتشی معجزه پیش نکی چې صدقو کی نظرو کی قربانیو کی چې پاغه باندې الله تسړی نزدیکی او بیا داغه نفس اور رانشي هغه نسو زیا قربانی څنګه چې مخکې د نورو پیغمبرانو په اوقاتو کې با الله تعالی دا علامه ګرځوله د قبولیت اور براغه هغه به وسوځوله. نو دا معجزه پیش نکي آتشي معجزه. نو الله مونږ ته ویلي دي چې تاسو به ایمان په یو پیغمبر نه راوړئ تر څو پورې دا قرباني نه پیش کړئ. دا دروغ وي د ځان نه دا دروغ جوړ کړل چې دا الله مونږ ته ویلي. نو منگا پدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې ایمان نشو وروړي تر هغه پورې منگا ایمان نشو وروړي تر څو پورې چې د نذرانه او صدقه او قربانی نه پیش کړي او اور راغلی نه یو هغه سوځولې نه. دا مونږ ته الله ویلي چې په یو رسول باندې ایمان وروړی چې هغه قرباني پیش کړي او هغه اور وسوځي الله به ایمان وروړي. دا دروغ یې د ځان نه په الله باندې ووایي. نو الله د هغې په جواب کې پیغمبر ته وایي چې ته داسې ووایه قل ووایه ای پیغمبر دې ته قد جاءکم رسول من قبلی بیشکا راغلیو تاسو تا نور پیغمبران مخی زمانہ بالبینات پخکارت دلیلونو سرا وبالذی او پا اغا قربان سرا قلتم چتاسی وائے. مخکنو پیغمبرانو کے تاسی پیغمبران راغلی دی چاگی دا شانت قربانی پیش کرے دا اور اغا سوزگولی دا. نو فلم قتلتموهم نو تاسی ولی وجلو اغی لرا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے چکم یہودیانو نو اغی خو پیغمبران نو وجلو خو اللہ اغی تاوی نو اغی تاولی وی زکر چه دا اغی مشرانو دا کار کڑو دی پہ خوشحال ابو داود کے حدیث تھے کہ یو گناہ او یو عمل پزمکہ کی نو چې څوک په دغه وخت کې حاضري او هغه دغه ګناه بده وګڼي نو دې داسې دی لکه چې په دې ګناه کې دې شریک نه دی دې تنه غایب او څوک چې تنه غایب وي د یو ګناه نه خو لیکن هغه په هغه ګناه باندې خوشحاله نو دا داسې دی لکه دی چې په دې ګناه کې حاضري. نو ګناه خو د یهودیانو مشرانو کړی وه هغه موجودو یهودیانو نه وه کړی چې د نبي په زمانه کې موجود وو خو الله هغې ته نسبت کوي فلم قتلتموهم تاسو ولې وجلي وو یعنې ستاسو مشرانو ولې وجلي وو هغې لره او دې ته چې وایي نو دا په دې وجه وایي چې دې پې خوشحال دې پې رضا وو. هره ګناه چې چا کړي مخکې شوي خو څوک وروستو په هغه ګناه باندې خوشحاله چې دی ټیک کړي نو بد دا داسې دی چې په دې ګناه کې دی ورسره څه شو شریک شو دی ورسره شریک شو. ګناه ته به ګناه وی او ګناه به بده ګڼې هله به ته د دغه ګناه نه څه ته به ترنه بري اوسې مه او ته به ترنه غایب حسابېږې ته به پکې شریک نه حسابېږې.
الله چې وی فلم قتلتموهم دا ځکه وی چې دی په خوشحال دا مشرانو په عمل خوشحال چې پیغمبرانو وجلو ځکه الله دې ته زور نه ورکړي فلم قتلتموهم پستاسو ولی وجلو اغی لرا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی تاسو چې کومه معجزه غواړئ آتشي معجزه نو هغه خو بعضې پیغمبرانو تاسو ته پیش کړی و او تاسو هغه وجلی دي نو ولې وجلو مطلب دا چې دروغ وایې د ځان نه دروغ وایې چې الله درته داسې ویلي نو پکار دا دی چې کوم پیغمبرانو آتشي معجزه پیش کړی و تاسو به ایمان راوړی وي تاسو خو هغه وجلی دي او په دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړی نو دا تاسو د ځان نه دروغ وایې چې موږ ته الله ویلي دي چې معجزه پیش کړې نه ده نو هله به تر هغې به نه منې دا تاسو دروغ وایې فَإِن كَذَّبُوكَ پس کچری دی دروغجن ګڼي تا لرا اے پیغمبره تا دروغجن ګڼي نو فقط کذب رسل من قبلک نو بېشکه دروغجن ګڼلی شو نور پیغمبران مخکستانا دا تسلی ورکوي رسول الله ته چې ته مه خفه کېږه که دا خلک ستا تکذیب کوي او تا دروغجن ګڼي ته توحید بیانې او دي تا ته دروغجن وایي چې دا دروغجن پیغمبر دی دا د الله برحق پیغمبر نه دی نو پروا مه ساته صبر کوه فَإِن كَذَّبُوكَ پس که دی دروغجن ګڼي تا لره دا شرط دی او جزا دلته نه ده ذکر شوی هغه مانن مراد ده هغه څه ده فاصبروا صبر کوه فاصبر که دی دروغجن ګڼي تا لره اے پیغمبره نو صبر کوه صبر کوه او بیا ورپسې د تسلیمه فقد کذب رسل من قبلک یقینا دروغجن کړلی شو نور پیغمبران مخکستانه هم هغې صبر کړو تم صبر کړه جاؤ بالبینات چې راغلي دا نور پیغمبران په ښکاره دلیلونو سره والزبر او په صحیفو سره واړه واړه کتابونو سره والکتاب المنیر او په کتاب روښانه سره دینا مراد صرف تورات انجیل وغیره هغه پیغمبران چې روښانه کتاب یې راوړی و تورات یې راوړی و هغه هم دې دروغجن ګڼلی و هغه هم دروغجن نو ته مه خفه کېږه که ستا تکذیب کوي کل نفس ذائقة الموت او هر یو نفس دې څکونکې د مرګ دی که دې تا دروغجن ګڼي نو ته مه خفه کېږه مرګ به راځي او ما ته به پیش کېږي دا هم تسلي ده هر یو نفس سکونکې د مرګ دی وانما توفون اجورکم یوم القیامه او بېشکه پوره پوره به ورکولی شي بدلې د عملونو ستاسو تاسو ته به پوره پوره بدلې د اعمالو ملاویږي یوم القیامت پر ورځ د قیامت کې نو فمن زحزح عن النار پس هغه څوک چې لرې وساتلی شو د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته نو فقد فاز نو یقینا هم دې کامیاب شو اصل کامیابی ده اصل کامیابی د دنیا کامیابی نه ده اصل کامیابی د آخرت کامیابی ده دنیا کې که یو سړی ډېر کامیاب شو او ډېر اعلی عہده حاصله کړه او ډېر مال حاصل کو او ډېر جایداد جوړ کو نو یو څو ورځې پس به دنیا نه لړ شي او هېڅ شی به ځان سره یو نه سي هر څه به ختم شي او د آخرت کامیابی داسې کامیابی ده چې هغه نه ختمېدونکې کامیابی ده الله وی کامیاب هغه دی یقینا کامیاب هغه دی چې هغه په آخرت کې کامیاب شو
او د آخرت کامیابی دا ده چې الله د اور نه لرې وساتي، جهنم نه خلاص کی او جنت ته داخل کی. نو بیا همیشه دپاره مرګ هم نشته، بیماری هم نشته، او همیشه دپاره هیڅ قسمه درد او تکلیف نشته، او نعمتونه دي او مزید یې هغې سره به مخامخ. بوډا کېږي به هم نه، همیشه به ځواني، سدا جواني ده، همیشه دپاره ځواني به او همیشه دپاره به هیڅ قسمه بیماری نه وي. او چې څه خوښي او څه خوله غواړي او څه اړه غواړي الله به هغه ورکوي. نو کامیابي دغه ده که د دنیا کامیابي. د دنیا دا خو ټولو ستړی ژوند دی. که یو سړی غټ افسر وي نو سړی به په شلو مشکلاتو کې ګیږي. د دې وجې نه جنتیان چې وي جنت ته داخل شي نو وایي به الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. شکر دی الله لره چې د دنیا د هغه غمونو نه خلاص کړو. دنیا خو ټول غم دی. ان ربنا لغفور شکور. زمونږ رب ډېر بخښونکی دی او شکرګزار دی چې مونږ یې جنت ته راوستو. اصل ژوند د بېغمۍ ژوند، د آرام ژوند، د لذت ژوند او د خوشحالۍ ژوند هغه د آخرت ژوند دی، د دنیا ژوند نه دی. عقلمند هغه څوک دی چې هغه خپل آخرت ښه کول غواړي. عقلمند هغه نه دی چې هغه صرف دنیا ډېرول غواړي او دنیا جمع کول غواړي. دغه عقلمند نه دی. عقلمند هغه څوک دی چې آخرت ځان له ښه کول غواړي، آخرت روښانه کول غواړي. دغه عقلمند دی. او آخرت په څه ښایسته کېږي؟ په ایمان او عمل صالح ښایسته کېږي. ځکه الله صفا ضابطه نجات بیان کړی دی ځای په ځای قرآن کریم چې ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مومنانو که تاسو په ایمان باندې کلک پاتې شوئ تر مرګه پورې، یهودیانو او نصاراو او آتش پرستو او مجوسیانو که تاسو په دین باندې کلک پاتې شوئ او ایمان هم راوړو او په دغه ایمان باندې قایم پاتې شوئ او نیک عمل هم وکړو نو تاسو به کامیاب یاست. تاسو دپاره به لوی اجر وي. هیڅ یاره به نه هیڅ غم به نه. نو په ایمان او په عمل صالح باندې څه میلاوي؟ کامیابي میلاوي. دغه ضابطه نجات دی چې په الله باندې ایمان ولرئ چې الله واحد لا شریک له دی. الله یوازې خالق دی، الله یوازې مالک دی، الله یوازې بادشاہ حقیقي دی، الله یوازې قانون ساز دی. او بیا ټول ژوند د الله د احکامو مطابق تیر کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تیر کړي، نو بس بیا به ته کامیابی، بیا به کامیابی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې منځونه نه دي کړي چې د هغه په طریقه باندې به صرف منځونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه هم د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق کړي دي او حکومت هم د الله د ښودلې شوې طریقې مطابق کړي دي. نو سیاست کې هم تابعداري او جماعت کې هم تابعداري او تجارت کې هم تابعداري او په غم کې هم تابعداري او په ښادۍ کې هم تابعداري. د ژوند په هر یو لمحه کې د الله د رسول تابعداري او د الله د احکامو تابعداري، نو بس بیا به جنت ملاویږي. ضابطه حیات دقه دی، ضابطه نجات دقه دی چې حیات جاودانی غواړي او نجات غواړي نو په دغه طریقه به ملاویږي، په بله طریقه نه ملاویږي. کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق چې ژوند تیری، بس دا ضابطه نجات دی. عقیده هم د دې مطابقي، عمل هم د دې مطابقي، ټول ژوند د دې مطابقي. عملي نمونه
نو بس جنت په ملاویږي، جنت په دغه ملاویږي. بعض اعمال چې سړی کوي د الله او د الله د رسول د طریقې مطابق، خو بعض اعمال د الله او د الله د رسول د طریقې خلاف کوي، په دې نجات نه ملاوي. پورا ژوند د الله او د الله د رسول د وینا مطابق تیرول دې ته څه وایي؟ دې ته کامیابي وایي. دا ضابط نجات دی. دقه خبره. نو ځکه فرمایي فمن زحزح عن النار، پس هغه څوک چې لرې وساتل شو د اور نه، وادخل الجنة، او داخل کړی شو جنت ته، فقد فاز، بېشکه دی کامیاب شو او پاتې شو دا ژوند د دنیا. وما الحیات الدنیا، نه دی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر دا سامان د دوکې دی. په دې هسې سړی دوکه کېږي چې پردې جایداد به اعلان کړی او وایي به دا به زه همیشه دلته یم، نو دا دی په دوکه کې او د الله او د الله د رسول د نافرمانۍ لار به اختیار کړي او وایي به زه ځان د دنیا ښه کومه. دا دی دې ژوند دوکه کړی دی هسې او زه به یم مزې به کومه، داسې نه. لتبلون فی اموالکم، او خامخا ازمایل بشی تاسو په خپلو مالونو کې، وانفسکم، او په خپلو نفسونو کې. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، او خامخا تاسو به اورئ د هغه کسانو نه چې ورکړل شوي دی هغوی ته کتاب، یهود او نصارانو. من قبلکم، چې هغه مخکې ستاسو نه وو. ومن الذین اشرکوا، او د هغه کسانو نه هم چې هغوی الله له شریکان جوړ کړي دي، مشرکین عرب. سبت ناوره ازن کثیرا، ډېرې ناکاره خبرې بدې ردې بته اوره، کنزل بته ناوره. نو دا ابتلا ده کنه، الله وایي زه به دې ازمایم. نو دا هم یو ازمایش دی، یو قسم دی د ازمایش چې دشمنان به تا ته بدې ردې وایي، کنزل بکئی، ستا پیغمبر خاکے بجوڑی داغو او داغ استحضا بکئی، لگیا دی روزانہ او پدے ردے بوئی. نو فرمائی چدا قسم ازمائشن او پتا سو رازی باغے کے کامیاب شے نو علا بجانت تزے ازمائشن پر رازی. نو ازمائشن تا تیار ہو سے گی. وَإِن تَصْبِرُوا، او کتاسو صبر کوئے، وَتَتَّقُوا، او تقوی اختیار کے، پرہیزگاریوں کے، نو سچل بوشی، یعنی دا بستاسو دا پارا گئی، فَلَكُمْ خَيْرٌ، دا بستاسو دا پارا غورائی. دقیق جزا دا شرط ذکر کو کتاسو صبر کو کلک پاتی شوئے پتی او پرہیزگاری میں اختیار کرا، پرہیزگار وے، تابدار وے، نستاسو دا پارا بداخی. ولی ذکر فإن ذالک، بے شکا دا صبر و تقوی، من عزم الامور، دا دا حمت دا کارونو ندی، دا دا با حمت دا خلقو کار دے و دا دا حمت دا کارونو ندی. نو کدام اختیار کرن نو دا بستاسو دا پارا خی، دا بخی. لقد سمع الله، بشکا ورد الله پاک، قول الذین، خبر داغ کسانو، قالو چوے لاغی، ان اللہ فقیر، چی بشکا اللہ محتاج دے، ونحن اغنیاء، او منگا مالداریو، ذکا منگا قرض وڑی. سنکتب ما قالو، یقینا منگلکو اغا خبرا چی دی اویلا، وقتلهم الانبیاء، او منگلکو وجددی پیغمبران لرا، بغیر حق پنا حق سرا. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، او وایو بمنگ دیتا پرز دا قیامت کی چو سکے عذاب دا سوزون کی اورو. ذالک بما قدمت ایدیکم، دا عذاب چی دی دا پسبب دا غاملونو دی چی مخکلی گلیو لاسو نستاسو. وَأَنَّ اللَّهَ، وَبَشَكَ اللَّهِ چی دی لیس بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ندے ذرہ ظلم کون کے پخپل بندگانو باندی.
الذين هغه کسان قالوا چې وایي ان الله عهد الینا چې بېشک الله حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو په هیڅ یو پیغمبر حتی یاتینا بقربان تر دې پورې چې هغه راتللو کې مونږ ته په یو قربانۍ سره قربان څه ته وایي ما یتقرب به الی الله هر هغه څیز ته وایي چې په هغې باندې الله ته سړی نږدې کېږي لکه مونږ کله کله وایو یاره دا قرباني خو که دا مونږ شروع کړه دا قرباني ده په دې باندې سړی الله ته نږدې کېږي دا قرباني خو که سړیه دا شراب پرېږده نو دا قرباني هر هغه عمل چې الله ته پرې سړی نږدې کېږي ته قرباني وایي یوازې د څاروي حلالولو ته قرباني نه وایي نو صدقه او نذرانه دا ټول څه دا قرباني ده تاکلوه النار تر دې پورې چې راتللو کې مونږ ته په یو قربانۍ سره چې وخوري هغې لره وګورو صدقه نذرانه وغیره قل ووایه ای پیغمبره قد جاءکم رسل من قبلي بېشکه راغلي تاسو ته نور پیغمبران مخکې زمانه بالبینات په ښکاره دلیلونو سره وبالذي او په هغه څیز سره هم په هغه قربانۍ سره هم قلتم چې تاسو وایې هغې لره چې تاسو هغه ذکر کړئ نو فلم قتلتموهم پس تاسو ولې وجلو هغې لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني فإن کذبوک پس که دې دروغجن ګڼي تا لره ای پیغمبره نو فقد کذب رسل من قبلک نو بېشکه دروغجن ګڼلی شوي نور پیغمبران هم مخکې ستا نه نو صبر کوه جاءو بالبینات چې راغلي هغه پیغمبران په ښکاره دلیلونو سره والزبور او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتاب روښانه سره کل نفس ذائقة الموت او هر یو نفس څکونکی د مرګ دی وانما توفون اجورکم او بېشکه پوره به درکولی شي تاسو ته بدلې د عملونو ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت کې نو فمن زحزح عن النار نو پس هغه څوک چې لرې وساتلی شو د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته نو فقد فاز نو بېشکه هم دی کامیاب شو وما الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی لکه نن موږ ټول په دې تمه ناست یو چې موږ به لا یو به او زموږ به ډېر عمر او پته نه لګي نو دا موږ په دې دنیا باندې دوکه کېږو او دنیا لم زور ورکړی دی چې دنیا زیاته کړو او د دنیا وسایل ورځ په ورځ چې کوم دی نو هغه څه شي هغه ډېر شي دا زور ورکړي آخرت طرف ته توجه نه ورکو اوزګار نه یو اکثر وخت نه ملتوي دنیا نه وخت نه ملي دنیا ته توجه ډېره ده او آخرت ته کمه ده نو دا موږ په دې دنیا په دې ژوند دوکه کېږو دا دوکه ده لتبلون فی اموالکم خامخا به ازمایلی شی تاسو په مالونو خپلو کې وانفسکم او په نفسونو خپلو کې ولتسمعن من الذین او خامخا اورې به ته د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړي شوي دی هغې ته کتابو من قبلکم مخکې ستاسو نه ومن الذین اشرکوا او د هغه کسانو نه هم چې هغې شریکان جوړ کړي دي الله لره اذن کثیره بدې